چا پسې چې تلم هغه سړی مخې ته راغی زه نه یم بختور خو دا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې ته راغی زه نه یم بختور خو دا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې ته راغی او لګیا و د خپل حسن په صفت نه مړېدو لګیا و د خپل حسن په صفت نه مړېدو زما غزل یې غلې غلې وې مخې ته راغی صادر د محبت یې په سر سورې و روانو هلته د حسرت صاحب نه غزل ریکارډ کوو جي وباسي وخت رانه کړو سې خېب ته ودي وباسي زما د زړه نه ستا کیسې وباسي وخت رانه کړو سې خېب ته ودي وباسي زما د زړه نه ستا کیسې وباسي د ګناهونو سر هم دی خو دی دا په جومات کې چې تودي وباسي د ګناهونو سر هم دی خو دی دا په جومات کې چې تودي وباسي دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي دا چې رقیب راته بیا بیا یادوي هسې څه بل څه مې د خولې وباسي او زیار به سبا د پردي لاس ته ناست وي نن چې د خپل صادره خپې وباسي دغه د ډاکټر خالد زیار صاحب شعرونه او ګرانو ملګرو ته دې معلومه وي چې دلته زموږ سره یو قدردان مشر یو خوږژبې شاعر چې د ژوند ډېره ورځې شپې په بهر هېوادونو کې په مسافرۍ کې سبا کړي دي او دا زموږ خوشقسمتي ده چې موږ رابط صاحب سره راغلو هغه سړی دلته ناستې کوي هغه سړی څه د څه محتاجه نه دی ډېر د کمال سړی دی موږ ته د هغوی نه په خوږ غږ باندې هم غزلې اورېدلې په ترنم کې موږ ته بلها بلها خوند